دا کخانی د یو شادو او د باچا د لور ده چې د هغې واده یو شادو سره څنګه وشي او د واده نه پس هغه شادو هغې سره څه وکړي هغه به په دې ویډیو کې معلومیږي. ملګرو دا یو رښتونکې قصه ده. امید ده چې دا قصه به تاسو مخکې چېرته نه یې اورېدلې. ملګرو پخوا زمانه کې یو ډېر ښه باچا و. یو ورځ باچا خپلو وزیرانو سره چکر له لاړ شي چې ځنګل ته ورسېدو. خپله ډېرۍ هلته واچوله چې د خوراک ټیم شو. نوکرانو یې دسترخوان خور کو. په دغه وخت باچا ولیده چې په یو ډېره لویه ونه باندې یو شادو ناست دی او په خاموشۍ سره باچا طرف ته ګوري. باچا حکم وکړي لږ خوراک دغه شادو له ورکئ. نوکرانو یې د باچا ویلو سره څه خوراک راواخیستو او د شادو مخې ته یې کېښودو. شادو د ونې نه راکوشوه او یو ټوکړی راواخیسته او په ښکارو سره پې څه ولیکل. بیا یې باچا له ورکړل. باچا حکم وکړو چې د شادو دپاره دغسې دسترخوان خور کئ چې څنګه زما دپاره دی او زما په شان ټولې کانې پې ورته کېدی. د انتظام کولو نه پس شادو راغله او روټۍ وخوړه او بیا ونې ته واپس وخته. دغه ټیم ناڅاپه په اسمان باندې تورې وریځې راخورې شوې. نوکرانو یې زر زر ټول سامان راټول کو. باچا نوکرانو ته ووی یو ټینټ دې شادو لم ورکئ چېرته د باران د وجې بیماره نشي. شادو بیا په یو ټوکړه باندې څه ولیکل او باچا له ورکړل. په هغې باندې لیکلی شوي و چې څنګه خیمه د باچا دپاره لګولې ده هغه شان خیمه زما دپاره م ولګوئ بیا به زه درځم. د باچا په ویلو یې هغه شان خیمه د شادو دپاره م ولګوله. څنګه چې د باچا وه لږ ساعت بعد باران شروع شو. هغه شادو د ونې نه راکوشوه او خپلې خیمې ته وردننه شوه. څو ورځې پس کله چې باچا واپس خپل محل ته تلو نو باچا نوکرانو ته ووی لاړ شئ او شادو ته ووایئ چې ته موږ سره تلو ته تیاره یې خو نه. نوکرانو یې ټوله قصه شادو ته وکړه. شادو بیا په یو ټوکړه باندې څه ولیکل او باچا له ورکړل. په هغې باندې لیکلی شوي و چې څنګه اس د باچا دپاره تیار شوی همدغسې اس زما دپاره م تیار کئ. باچا په شادو کې دلچسپي اخیستل شروع کړل او د شادو دپاره م هغسې سورلي تیاره کړه څنګه چې د باچا وه. کله چې مخل خواته ورسېدل نو باچا حکم وکړو چې کمې خیمې د نوکرانو دپاره دي هغې نه یو خیمه شادو لم ورکئ. شادو بیا څه ولیکل او باچا له ورکړل چې څنګه مخل د باچا دپاره دی خو هغسې مخل زما دپاره م جوړ کئ بیا به زه هلته اوسېږم. ګینې زه واپس ځنګل ته ځم. د باچا د مخل خواته د باچا یو بل مخل خم و چې هغې ته به باچا ډېر کم تلو راتلو. هغه مخل یې شادو له ورکو. د باچا دا فیصله د باچا ښځې ته او نوکرانو ته ډېره غلطه وښکارېده او بل خوا شادو د باچا مخل ته تلل راتلل شروع کړل. شادو به مقدمې ډېرې غور سره اورېدې او کله به چې باچا غلطه فیصله کوله نو شادو به د باچا د لاسو نه کاغذ واخیستو او په قلم سره به پې سمه فیصله ولیکله او باچا له به بیا ورکړه. په اول ځل خو باچا له ډېره غوسه ورغله خو بیا پوه شو چې د شادو د وجې ډېر غټ نقصان نه بچ شو. د دغې باچا یو ښکلې لور وه. باچا به هغې سره د خپل ځان نم ډېره مینه کوله. یو ورځ د باچا د لور د شادو د لیدو شوق پیدا شو. خپلو ملګرو سره د شادو لیدو دپاره راغله. کله چې شادو شیخزادي ولیده نو شیخزادي ته یې کتل شروع کړل. شیخزادي د شادو د یرې نه مخل ته منډه کړه
د هغې نه پس شیخزادي څه دا شروع شو چې کله به شیخزادي شیشه کې ځان ته کتل نو شاته به د شادو شکل په نظر ورته راتلو. یو ورځ شادو په کاغذ باندې څه ولیکل او د باچا لور له یعنې شیخزادي له یې ورکړل. په هغې لیکلی شوي وو آیا ته ما څه واده کې؟ یقین وکړه زه ډېر ښکلی یم. رو د باچا د لور یعنې د شیخزادي شادو سره همدردي پیدا شوه. کله چې دا خبر باچا ته ورسېدو نو د هغه دا خبره خوښه نه وه چې شادو زما د لور کمرې ته ځي راځي. باچا بله ورځ شادو سره د ملاوېدو دپاره د شادو مخل ته لاړې. شادو په مخل کې و. باچا شادو ته وی ګوره زه نه پوهېږم چې ته څوک یې. ما ستا خاره خبره ومنله، د خپلې برابرۍ درجه مې درکړه. شاید بل څوک تا سره داسې ونه کړي او اوس تا زما لور پریشانه کول شروع کړي دي. دا خبره زما لږم خوښه نه ده. د دې نه مخکې چې زه څه غټ قدم واخلم ته سم شه. شادو زر قلم او کاغذ را واخیستو او سی ولیکل او باچا له ورکړل. په هغې لیکلی شوي وو زه ستا لور سره واده کول غواړم او تا ته یقین درکوم چې زه به ستا لور خوشحاله ساتم. باچا چې دا خط ولوستو حیران پاتې شو. خپلې د ګل په شان لور واده او شادو سره. باچا وی دا زما په ژوند کې هیڅ کلم نشي کېدی. شادو زر توره را واخیسته او باچا ته وی داسې ستاسو په ژوند کې نشي کېدی نو بیا مرګ ته تیار شه. زه به تا مړ کوم او ستا لور سره به واده کوم. او شادو بیا باچا ته وی ته زما محسنې، تا زه په مخل کې وساتلم، زما د خوراک انتظام دې وکړو. زه خپل لاسونه ستا په وینو نه رنګ کول غواړم خو ته دې واده ته تیار شه. باچا چې خپل مرګ مخې ته ولیدو نو وی ویل ما ته لږ د سوچ کولو موقع راکه. باچا خپل مخل ته واپس لاړې او ډیر پریشان و. یو خوا یې لور او بل خوا مرګ چې سخر شو. باچا فیصله وکړه چې خپله زندگی به ورکم خو د خپلې لور واده به هیڅ کلم شادو څه ونه کم. باچا څه د نصیحت کولو دپاره د خپلې لور خواله ورغلی او لور ته وویل لورې خو سبا ما سره څه وشو نو لورې ته خپلې مور سره سلطنت سنبال کا. د باچا د لور سترګو کې اوښکې راغلې او وی ویل ابو جان تاسو دا څه خبرې کوئ؟ الله دې ستاسو عمر کې برکت واچي. باچا لور ته وویل زما لورې هغه شادو ما پسې لګېدلی دی او ما ته وایي چې زه ستا لور سره واده کوم او خو واده نه د انکار وکړو نو تا به مړ کوم. خو دا ناممکنه ده چې زه ستا واده هغې شادو سره څنګه کولی شم. ستا مور د شادو د مړ کولو دپاره ډېر کوشش وکړو، ټول پلانونه جوړ کړل خو ناکامه شو او هغه شادو اوس هم ژوندی دی. باچا وی زه ځم او شادو ته ښکاره ویم چې زه ستا واده خپلې لور سره هیڅ کلم نشم کولی. د دې خبرې نه پس شاید هغه ما مړ کړي. ته خپلې مور سره دا خانې ته لاړه شه او پټه شه او تر هغې وخته پورې بخر مه روزه چې تر څو پورې هغه شادو دې ځای نه تللی نه وي. د باچا لور پلار ته ووي ابو جان ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی. تاسو زما پلار یوازې نه وئ د دې سلطنت باچا هم وئ. ته زما د واده دپاره ورته ښه وکړه. ډېرو منتونو کولو نه پس شیخزادي اخر اول خپل پلار رضا کو. باچا شادو ته خپله رضامندي وویله او شادو وی د واده دپاره تیاری شروع کړئ. د باچا ښځې ته چې دا خبر ورسېدو هغې ټول مخل په سر راواخیستو او ډیره پریشانه شوه. چې کله د نکاح ورځ راغله باچا خپله ښځه په زور په یو کمره کې بنده کړه او د شیخزادي نکاح هغې شادو سره وکړه. شیخزادي رخصت شوه او د شادو مخل ته لاړه.
کم چې ول باچا ور کړو. په بل ورځ چې شیخزادي خپل مخل ته راغله هغه ډیره خوشاله وه چې مور دا ولیده نو خیرانه پاتې شوه. مور شیخزادي ته ووی لورې تا شادو سره دومره خوشاله. شیخزادي ووی او امی جان زه ډیره خوشاله یم. شیخزادي به د ورځې د خپل پلار مخل کې اوسېده او د شپې به د شادو مخل ته تله. یو شپه د باچا ښځې د نوکرانو کپړې واچولې او د شادو مخل ته لاړه. د شیخزادي او د شادو د کمرې دروازه بنده وه. د باچا ښځې یعنی د شیخزادي مور د دې دواړو خبرې واورېدې. دننه د یو ښکلي ځوان د خبرو اواز راتلو چې مور پټ پټ د تالي سوري کې وکتل. دننه لور یعنی شیخزادي د یو ښکلي ځوان سره ناسته وه او هغې ځوان شیخزادي سره په خندا خندا خبرې کولې. د دوی لیدو سره د باچا ښځه حیرانه پاتې شوه. هغې سوچ وکړو ښه نو دا خبره ده ځکه زما لور د شادو سره دومره خوشحاله ده. اوس د باچا ښځه واپس هغې ځای نه خپل مخل ته روانه شوه نو هغې د شادو پوستکی ولیدو. باچا ښځې سوچ وکړو دومره غټ پوستکی اچوي چې زه دا پوستکی وسوځوم نو دا به بیا هیڅکله شادو نشي کېدی. دا سوچ یې وکړو او د شادو پوستکی راواخیستو او خپل مخل ته یې یوړو. دلته د باچا ښځې د شادو پوستکی وسوځولو. هلته شیخزاده ته مخصوص شوه. شیخزاده چغې والي ما بچ کئ ما بچ کئ او هلته نه غیب شو. خیرانه شیخزادي د خپل پلار مخل ته په منډه منډه راغله. ویلیدل چې د هغې مور د شادو پوستکي ته اور لګولی او شیخزادي هغه اور زر زر مړ کو او پوه شوه چې دا زما د مور کار دی. شیخزادي په جړا جړا وویل خی امی جان تا زما سواک اجاړ کو یعنی ختم کو. اخر ستا ما سره څه دشمني وه. مورې وی لورې زه څه پوهېږم ما سوچ وکړو خو زه د شادو دا پوستکی وسوځوم نو هغه به بیا د ځوان په شان همیشه انسان پاتې شي. شیخزادي وی مورې ما تا ته ویلي وو چې ما په خپل خال باندې پرېږده. مور ډیره پریشانه شوه. کله چې باچا ته پته ولګېده نو هغه نوکرانو ته وویل لاړ شئ او شادو وګورئ. هغوی ډیر وګرځېدل خو شادو چرته پیدا نه کړه. اوس شیخزادي خپلې کپړې واچولې او د شیخزاده په تکل کې ووته. ځنګل په ځنګل صخره په صخره وګرځېده. د شیخزادي په خپو باندې پولې راښکاره شوې. د مخ رنګ بدل شوی خو شیخزاده ورته میلاو نشو. یو شپه شیخزادي د یو ونې لاندې ناسته وه. هغې ونې د پاسه یو کوتر او یو کوتره خوم ناسته وه او خبرې کولې. شیخزادي د هغوی خبرې غور سره اورېدلې. یو کوتر بلې کوترې ته وایي ته ولې دومره خفه ناستی؟ کوترې ووی د دې ځای نه ښار طرف ته یو شیخزاده دی د هغې دپاره ډېره خفه یم. د هغه په جسم باندې لوی لوی پولې راختلي. هغه شیخزاده نه کېناستی شي او نه سملاستی شي. ټول طبیبان او حکیمان د هغه په علاج نه پوهیږي. چا خو د هغه علاج اونکو. کوتر ووی د شیخزاده دا حالت څنګه وشو؟ کوترې وی چې ظالمانو شیخزاده په اور وسوځولو. زندگی خو بچ شوه خو د هغه ټول بدن وسوځېدو. کوتر وی آیا د شیخزاده څه علاج نشي کېدی؟ کوترې وی شته خو چې د تعوض بڼې راجمع کړي او کورکمانو سره یې وټکې او شیخزاده له پې 40 ورځې سار او ماښام ټکور ورکړي نو ټول زخم به یې ټیک شي. شیخزادي چې دا واورېدل نو پوه شوه چې دا خبره د هغې د خپل شیخزاده دپاره ده. شیخزادي ورځ او شپه
د تعوض بڼې راټولې کړې او ښار طرف ته روانه شوه. څو میله مزل کولو نه پس هغه ښار ته ورسېده. ښار ډیر ښکلی و خو خلک ډیر پریشانه وو. شهزادي بچې د شهزاده باره کې چا نم تپوس کو، ټولو خلکو به ویل چې د شهزاده حالات ډیر خراب دي. شهزادي ښار کې یو دکان نه کورکمان راواغېستل او مخل ته ورسېده. شهزادي مخ ته ماکس اچولی و چې ما څوک ونه پیژني او پیردارانو ته ووی لاړ شئ او باچا ته ووایئ چې د خمالیې غرونو نه یو طبیب راغلی دی د شهزاده علاج کولو دپاره. پیردارانې په منډه منډه د باچا خواله لاړل. باچا حکم وکړو چې فوراً هغه طبیب دلته راولئ. باچا چې دا ولیدله نو وی ویل دا خو لا ځوان دی، دومره لوی لوی طبیبانو د شهزاده علاج اونکو نو ته به څه وکې؟ شهزادي ووی خو ما 40 ورځو کې د شهزاده علاج اونکو نو ما نه د لاسونه کټ کړی شي. دې خبرې اورېدو سره باچا ډیر خوشحاله شو او خی وکړل. شهزادي باچا ته وی ماله د شهزاده د کمره خواته کمره راکړی شي چې ورځ او شپه زه د شهزاده خدمت وکم. د باچا په حکم شهزادي ته د شهزاده د کمرې خواته کمره ورکړل شوه. شهزادي علاج شروع کو چې یو میاشت وشوه. شهزاده پوره ټیک شو خو زخمونه یې لا کچو. دغسې شهزادي د شهزاده علاج کولو او باچا شهزادي له یو لوی انعام ورکول تیار کړی او شهزاده د طبیب د زړه نه شکریه ادا کوله. خو په 40مه ورځ چې شهزاده وده و، شهزادي ته ګوتمه واغېسته او د خپل پلار مخل ته لاړه او دلته شهزاده ته پته نه وه چې طبیب تلی دی. په مخل کې د شهزاده د روغتیا ډیر زور شور سره تیاری شروع و خو د طبیب لرې څه پته نه لګېده. یعنې د شهزادي لرې څه پته نه لګېده چې هغه څه شوه، یعنې طبیب څه شو. شهزاده ډیر خفه و او باچا هم خیران و چې دا څنګه طبیب و چې پیسې او انعام یې هم وانغېستو او دلته نه لاړو. شهزاده چې کله مکمل ټیک شو نو هغه ته د خپلې ناوې ښځې یاد راغلی. یو ورځ هغه د خپل پلار نه اجازت واغېستو او د ښکار په بانه ووتو او سیده د خپل سقر ځای ته لاړو، یعنې د هغې باچا ځای ته لاړو. او شهزاده د باچایانو لباس اچولی او خپل فوج ورسره و. نوکرانو شهزاده ډیر په درناوي سره کېنو او باچا ته خبر ورکو. باچا د لور په خفګان کې د وخت نه مخکې بوډا شوی و. شهزاده ډیر په ادب سره باچا ته سلام وکړو. باچا ووی زویه ته څوک یې؟ چېرته نه راغلې؟ ته ما چېرته مخکې دلته نه لیدلې؟ شهزاده وی زما محسنه تاسو خو ما نه پیژنئ خو زه تاسو هیڅ کله نشم هیرولی. شهزاده وی اصل کې زه هغه شادو یم چې تاسو ماته د خپل برابرۍ درجه راکړې وه. باچا په خوشحالۍ او په حیرانتیا سره یې پوښتنه وکړه زویه دا څنګه ممکنه ده؟ شهزاده ووی زه تاسو ته خپله قصه وروسته کوم، لومبنی ووایئ چې زما شهزادي چېرته ده؟ باچا وی زویه هغه ستا د تلو نه پس هغې محل کې یوازې اوسیږي. شهزاده هلته په خوشحالۍ سره منډه کړه او محل ته دننه شو. شهزادي په خفګان حالت کې ناسته وه چې شهزاده خپل مخې ته ولیدو نو یقین نه راتلو. شهزاده وی او شهزادي ستا مینې او محبت زه دلته راوستم. ستا مور زما مړکولو کې هیڅ کمی نه وه پرېښې. زما ټول جسم یې سوځولی و. یو طبیب بغیر څه لالچه زما علاج وکړو او صرف زما یو ګوتمۍ ځان سره ویوړه. شهزادي
هغه ګوتمه د خپل جیب نه راواغسته او ګوتمه شهزاده ته وښودله او ورته ووی آیا دا هغه ګوتمه ده؟ شهزاده حیران شو او وی او دا حقه ګوتمه ده، خو دا تا سره څنګه راغله؟ شهزادې وی هغه طبیب بل څوک نه و، هغه زه وم. بیا شهزادي خپله ټوله قصه شهزاده ته وکړه. شهزادې وی زما مور خو ستاسو دشمنه نه وه، کله چې زما مور تاسو انسان ولیدی نو هغې هغه پوستکی وسوځو چې تاسو نه واپس شادو جوړ نشي. شهزادې وی غلطي ستا خوم ده چې تا ما ته هیڅ کله د شادو کېدو علامت نه ویلې، ګینې ما به دغه پوستکی ډیر حفاظت سره ساتلی و. شهزاده وی ما ته هیڅ کلم د ټولې خبرې کولو ټایم نه و میلاو شوی. بیا یې خپله قصه شروع کړه. 1 کال مخکې زه ښکار له تلی وم، ما سره نوکران خوم و. په ځنګل کې ما یو ورکوټې اوسۍ ولیده، ما په هغې باندې په غشي ګزار وکړو، هغه بد شوه. ما هغې پسې منډې کړې خو هغه اوسۍ یو جادوګر اوسۍ وه. زه دومره مخکې لاړم چې ما سره کم ملګري یعنې هغه نوکرانو هغه ډېر وروسته ما نه پاتې شو. ما ولیدل چې ځنګل کې د یو خوشې ونې لاندې یو بزرګ یعنې یو بوډا سړی ناست و، هغه خواته یو ماشوم خوم ناست و. هغې بزرګ جړل، هغې ماشوم د خپې نه وینې بهېدې او بزرګ په جړا جړا باندې یو کس ته بددعا کوله چې چا دا ماشوم په خپه باندې زخمی کړی و. بزرګ ما ته اکدم وکتل او ما ته ووی ته انسان خو شادو وی تا کې خو لږ خوم تمیز نشته او ځان سره څه ووی او په ما باندې راشوب کړل. ما نه لږ ساعت کې شادو جوړه شوه. بزرګ ما ته وویل اوس ځنګل په ځنګل ګرځه، تا ته به هېڅ کله چېرته ټکانه میلاو نشي. زه په خپل حالت باندې دومره خفه شوم چې هغه بزرګ ما د خپو نه ونیسو او په جړا جړا مې ترې معافي غوښتل شروع کړل. زما دغه حالت لیدو سره د ماشوم په زړه کې رحم راغلی. ماشوم خپل بزرګ نیکه ته وویل دادا جان انسان خپله غلطي ومنله، اوس یې معاف که. ماشوم چې نیکه ته کله ډیر منتونه وکړل نو بزرګ وویل دا وګوره د دې ماشوم نه څه زده که، تا هغه سره څه وکړل او هغه اوس خو هم ستا ښه غواړي. بزرګ ووی خیر زه خپله بددعا خو واپس نشم اخیستی، خو دا کولی شم چې کم یې کړم. بیا یې وی خو چېرته د یو جینۍ تا سره همدردي پیدا شوه او واده ته درته تیاره شوه په 1 کال کې دننه نو ته به واپس خپل حالت ته راشي یعنی انسان بشي. او زه مجبوره شوم هغې ځای نه لاړم. زه واپس خپل محل ته هم نشم تلی او زما بل څه ټکانه خو هم نه وه. 6 میاشتې زه په ځنګل کې همداسې وګرځېدم. د هغې نه پس ستا پلار زه په ځنګل کې ولیدم او زه محل ته راوستم. بیا باچا یعنی ستا پلار ستا واده ما سره وکړو. د دې نورو ټولو خبرو ډیره ښه تاته پته ده. د شهزاده خبرې لا ختمې نه وي چې باچا او د باچا ښځې ټولې خبرې واورېدې. بیا د باچا ښځې د شهزاده نه معافي وغوښتله او شهزاده هغه معاف کړه. باچا شهزاده غېږ ته رانږدې کو او شهزاده ته یې ووي زما زوی نشته، اوس ته زما زوی یې، اوس ما سره اوسېږه. شهزاده ووي اوس زه خپله شهزادي خپل محل ته بوځم او پلار او مور سره میلاوم. او باچا ته وی زه تا سره واده کوم چې زه به ستا مرستې له همیشه راځم. د هغې نه پس شهزادي خپل شهزاده سره محل ته د پلار او د مور خواله لاړل او هلته په خوشحالۍ ژوند شروع کو. ملګرو خو ویډیو خوښه شوي
ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ملاویږو به په نوې ویډیو کې. د الله په امان.